او هم ډېر ورونو نه دا اورېدلې هم دي چې کله پچراګان ته راشي او وګوري د پچراګان د خلکو مینه وګوري د پچراګان د خلکو اخلاق مزه سره لږ شت څه البته د کابل لوبډله هم پکې ده د رهبر زلمي په نوم باندې او له هغې علاوه د زون لوبډلې دي او د ننګرهار د ولسوالیو 40 لوبډلې دي چې په دې کې به لوبېږي دغه لوبې به 40 یوه اونۍ او تر 10 ورځو پورې دوام کوي انشاءالله په مجموع کې لوبې یو تفریح ده د ولسونو دپاره د ځوانانو دپاره البته زموږ ترې یو غټ هدف دا هم یې چې دلته دغه سیمې ځپل شوي دي دردونه یې لیدلي دي ناخوالې یې لیدلي دي او دا خلک د ژوند سره د ژوند دغه خوښیو سره په واټن کې پاتې شوي دي نو هدف هم دا دی چې دغې خلکو ته بیرته هغه ژوند لکه څنګه چې ژوند دغسې عاده کړو دوی ته هغه خوشحالي ورکړو او دوی ته وښایو چې تاسې د افغانستان یا د نورې نړۍ د وګړو په څیر حقداره یې چې خوشحاله ژوند ولرئ د هر حق نه برخمن اوسېږئ په همدې خاطر باندې زموږ کوشش دا ده چې اطرافو ته دغه لوبې وغځوو او زیاتې یې کړو تر څو هغه ځوانان مصروف وي او هغوی ته هغه سالمه تفریح برابري د تېرو کلونو په نسبت باندې البته سږ کال په ملي لوبډله کې د ننګرهار لوبغاړي زیات دي تېر کلونه موږ یو نفر دوه لرلو اما سږ کال موږ تر 5 پورې دغه نفر پورته شوي دي په ملي په 19 کلنو او په ملي لوبډله کې نور ته مو هم دغه هر ځل ویلي دي تکرارا بیا هم وایو ستاسو د ادرس نه هم وایو چې بلا تفریق هیڅ به دا پکې نه وي چې د احمد دی که محمود دی چې وړتیا لري استعداد لري هغه به ملي ډله کې منتخبېږي انشاءالله دغه تورنمنت چې تورې بورې رستورانت په مالي ملاتړ باندې په کار اچول شوی دی د ځوانانو تشویق په خاطر باندې او انشاءالله زموږ ټیم خامدګي لري او فینل به انشاءالله زموږ په بریا پای ته رسیږي ډېر مثبت رول لوبوي د ځوانانو د فکري دغه په خاطر باندې دا په دې معنا باندې چې ځوانان تشویق شي او د نشې نه لوبو ته تعلیم ته مخه وکړي خاطر باندې د بچراګانو د ولسونو د غمینې په خاطر باندې دې کې هیڅ شک نشته دی چې څوک دلته خپل درانه او قدرمن معزز مشر عزیز عبدالوکیل ملکزي د تناګلاس الحمدلله که ووایم په چراګان خو خپله سیلانیان دې ته مجبوره کوي چې دلته راشي ځکه دا یوه سرسبز او زړه راښکونکې دره ده دلته سیلانیان زښته ډېر راځي خو دغسې د والیبال سیالیو ته چې موږ هر یوه لوبه دلته کوو تقریبا تر 500 زره پورې نفر راځي بیا چې کومه لوبه ډېره خوندوره وي یا دلچسپه وي ټیمونه سره کوي د میدان ته کې وځي موږ خپل پیج لرو پاړې لرو د هغې نه نشرات کوو ورته نو هغې لوبډلو ته تقریبا په زراو نفر راځي لکه تیر پینل تاسې وکړو هغې نه وړاندې پینل تاسې وکړو چې افغان بیسیم سپانسر کړی و تیر زموږ دلته مشرانو سپانسر کړی و تقریبا په زراو کسان دلته راغلي دغه کوم د ساحه چې تاسې ګورئ دلته د کراوډ او مینوالو یعنې ځای نه و چې ممکن نولی وی خو بیا هم دومره به ووایم چې د 3000 پورته تر 15 شپږ زره پورې نفر انشاءالله دلته سیلانیان راځي او دلته د خپلو لوبغاړو او د خوښې ټیمونو ننداره کوي Bakana.